هندوستان د پاکستان له ضده افغانستان سره څه کول غواړي او پاکستان پرې ولې خفه دی؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. مودي د چابهار بندر له لارې افغانستان او منځني اسیا سره نښلوو. د هندوستان لومړي وزیر مودي له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې ډیلي هڅه کوي د چابهار بندر له لارې افغانستان او منځني اسیا سره ونښلوي او سوداګریزې راکړې ورکړې پراخې کړي. په دې وروستیو کې هند او ایران د چابهار بندر د فعالیت 10 کلن تړون لاسلیک کړ. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون د مودي له قوله لیکلي دي چې هند د چابهار بندر له لارې نه یوازې د سیمهییز اتصال سوداګرۍ او سوداګرۍ ته وده ورکول ته ژمن دی، بلکې د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورت دهلیز له لارې د منځني ختیځ اروپا اقتصادي دهلیز ته هم ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ ډیلي او تهران 11 کلن دوه اړخیز تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې هند کولی شي خپل سوداګریز توکي افغانستان او د منځني اسیا هیوادونو ته صادر کړي. بلخوا حیرتانو بندر کې سوداګر د مالیې کمیدو غوښتنه کوي. د بلخ ولایت په حیرتان سوداګریز بندر کې صنعتکاران او ملي تاجران په ګمرکونو کې د لوړې مالیې پر کمیدو او د ګڼو اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. دغه سوداګر حد او صنعتکاران که څه هم په ګمرک کې له ځینو اسانتیاو هرکلی کوي، خو پر وارداتي جنسونو د لوړې مالیې اخیستل او په بندرونو کې د توکو ایثار پاتې کېدل خپلې اساسي ستونزې یادوي. په همدې حال کې په بلخ ولایت کې د صنایعو او قانونو رئیس امام الدین صنایي زاده وایي چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې تر پخوا اوسمهال ګډې ننګونې له منځه تللي او پلان شته چې د موجوده ستونزو لپاره هم حل لارې وموندل شي. له دې ټولو سره سره د بلخ ولایت د حیرتانو ګمرک رئیس محمد عبدالله بلال ډاډ ورکوي او وایي چې تر پخوا په یاد بندر کې څو برابره ستونزې له منځه وړي دي.